کافران ته مراد دي. الله وی رسول الله مبارک ته چې دا کم کافران په دې دنیا کې ایمان راوړي دعوت او تبلیغ ورته رسیدلی دی د اسلام هغه پوهه ورته ښه شوې ده لیکن بیا هم ایمان نه راوړي لشر مآب الله وی د دې دپاره څه دی بده ټکانه ده. او څنګه بده ټکانه ده نو الله په خپله فرمایي جهنم چې دوزخ دی دوزخ یسلونها چې دا جهنمیان به داخلیږي دیتا فبئس المهاد او ډیر بد ځای دی دا جهنم. الله وی دا جهنم ډیر بد ځای دی خدای دې انته بچو ساتي. په جهنم کې به کافرو د پاره مختلف قسم عذابونه وي. څوک به په اور سوځېږي څوک به چا باندې ماران لړمانان اختوي چاته به یو سزا چاته بل سزا. خود دې کافرو د پاره الله تعالی دلته مختلف سزاګانې ذکر کوي. یو دا ده فلیذوقوه حمیم وغساق. الله وی دې ته به داسې سزا وي چې په دې باندې بس کلی شي هغه اوبه د پیپ خو پیژنئ که نه کله چې بدن کې دانه سقا شي اسقا نو چې پکې شي زیړې اوبه څونه چې سړی ورته ګوري نو اړه خرابېږي څونه بد لګي. او دا به د جهنمیانو دپاره اوبه به دا به جهنمیانو ته په زور اثر ورکولی شي به دا اسقا اوبه د پیپ د نو زو دا اوبه څه دی دا به جهنمیانو ته ورکولی شي. او بیا ورپسې الله وی د دې نه ما سوا نورم ډېر عذابونه دي. بیا د جهنم ته به مختلفې ډلې به داخلیږي به یوه ډله به د غټو سردارانو کافرانو وي یوه ډله به د کمزورې طبقې والا د کافرانو وي. سرداران کافران مطلب دا هغه خلک به اول داخل شي چې کومو خلکو د کفر دپاره یو دعوت چلولي خلک یې کفر ته رابللي وي خلک یې په کفر کې داخل کړي په څه لالچ سره لکه د رسول الله مبارک په زمانه کې داسې د کافرو یو ډله وه چې هغوی به ګرځېدل او کور په کور به خلکو له پیسې ورکولې وي تاسو را د پیغمبر خبره ګورئ ونه منئ تاسو ګورئ د محمد رسول الله تابعداري ونه کوئ ګورئ او هغوی ته به یې لالچ ورکو نو دوی به وتي که مونږ یې ونه منو نو موږ ته خو پیغمبر وی چې تاسو ته بیا عذاب ملاویږي جهنم کې به سوځېږئ دا سخت خبرې به یې ورته وکړي نو دوی به وتې د غټو کافرانو به ورته وي وي د جهنم د عذاب ذموار موږ یو که نه موږ هم ترې بچ کړو که نه او دا به ورته وي چې بس انسان مړ شي په دنیا کې او بس قبر کې کېښودلی شو بس بیا دا قصه وي ختمه دوی به داسې ورته وي د کافرو. نو چې کله دا غټ الله وی چې دا کم دا غټه ډله د کافرانو دا به وروسته داخله شي اول به څه دی دا وړه ډله د کافرانو جهنم ته تلي نو چې دا غټه ډله د کافرانو ور داخله شي که نه نو دوی به بیا یو بل ته وایي چې تاسو چې مونږ ته وی چې مونږ به تاسو د عذاب نه بچ کوو اوس هم بچ کې د دې عذاب نه که نه جهنم کې الله ویلی دی په جهنم کې څه دی د یو بل سره به د کافرو به جګړه لګولي یو بل سره به جګړه لګولي دا لاندې طبقې والا جهنمیان به وي د مالدارو جهنمیانو ته اوس موږ بچ کې د دې عذاب نه که نه تاسو چې راته د دې پیغمبر تابعداري مه کوئ موږ خو د ستاسو خبره ومنله اوس هم بچ کې که نه نو هلکه بیا څوک بچ کولي والا شته هلته نه خو فیصله وشي فیصله جهنمیان کافران به همیشه دپاره په جهنم کې وي. مؤمن مسلمان چې کله د ګناه د وجې نه تلي جهنم ته نو تاسو مخکې تېر شوي سبق کې چې دا ګناه به د نه څه دی صفا کېږي به صفا کېږي او حدیثو کې هم راځي چې د ګناه چې کله د انسان نه وشي نو د دې د صفا کولو د ګناه د ختمېدو لپاره دوه لارې دي دوه یو لاره په دنیا کې ده یو لاره په آخرت کې ده. د دنیا هغه لاره دا ده چې ګناه خطا در نه وشوله نو توبه په صدق دل سره وباسه چې خدایه زه نه یم پېښ شوې زما توبه ده بیا به نه کوم ګناه نو هغه ګناه څه دی هغه ختمه شي بلکې حدیث کې راځي چې الله تعالی فرشتون هم هغه ګناه هیره کړي چې یاره دې پلانکي سړي څه دی دا ګناه کړې وه او دویمه لاره هغه د قیامت په ورځ ده هغه د جهنم ده
او د هغې مثال هم ما تاسو ته یو ځل بیان کې هم ذکر کړو چې کله اوسپنه چې کله زنګ ونیسي زنګ نو بیا لوار په څه طریقه صفا کوي اور کې کیږي اور کې کیږي چې ښه ګرمه شي بیا ولا سټک راولي زنګ ته ودانګي نو بیا د اوسپنې نه څه دی نور ګیټ وغیره کړکېدار څه دي څه دی بیا ترې جوړوي نو دا دویمه طریقه د ګناه د ختمېدو هغه څه ده لکه جهنم دی خدای دې انت بچو ساتي او د جهنم په اووه دروازې دي اووه دروازې دي قیامت په ورځ چې دا جهنم راوړلی شي به نو دا به په 1,000 زنځیرونو تړلی شوي وي او دا یو زنځیر به دا به 1,000 څه د فرشتو به نیولي وي دا به راکاږي دا به ګړزار کوي دا به داسې ګړزار کوي چې خلک به یې نشي برداشت کولی تپوس به کېږي دا دومره سخته ګړزا د څه شي ده اواز به وشي دی جهنم راوړو وایي به دا جهنم چا دپاره دی ویل دا جهنم د هغه خلکو دپاره دی چې کومو خلکو په دنیا کې د خپل رب نافرمانی کړې ده او د جنت نظارې به ښکاره کړي شي د جنت نظارې به ښکاره کړي شي ویل دا دومره ښکلې خوشبویانې د کم طرفه راغلې دا دومره ښکلې منظر د څه دی اواز به وکړي شي دا جنت دی دا د چا دپاره تیار شوی دی دا د مؤمنانو مسلمانانو دپاره تیار شوی دی الله دې نصیب کړي خدای دې د جهنم نه بچو ساتي وایي هذا وإنا للطاغین لشر مآب دا خبره خو شوه چې د نیکانو سره متعلق وه او بېشکه چې د سرکشانو دپاره ډېره بده ټکانه ده هغه ټکانه جهنمه چې دوزخ دی یسلونها چې ورننوځي به دوی دې ته فبئس المهاد نو ډېر بد دی د آرام ځای دی یعنی دا ډېر خراب ځای دی دا جهنم هذا دا خبره ده فلیذوقوه ودسکي دوی حمیم وغساق اوبه او هغه د پیپ او هغه د نوونو هغه اوبه وآخر من شکله ازواج الله فرمای نور هم په دې شکل قسمه قسم د ضرر شیزونه هذا فوج مقتحم معکم دا یو فوج دی چې ننوځي تاسو سره چې ننوځي ستاسو سره لا مرحبا بهم نه دې وي خوشحاله دوی انهم صالو النار بېشکه چې دوی اور ته داخلېدونکي دي قالو وی بدی دا تابعداران کافران بل انتم بلکې ستاسو دپاره لا مرحبا بکم خو د خوشحالۍ ځای نشته ستاسو دپاره انتم قدمتموه لنا تاسو وړاندې کړی دی د عذاب موږ ته فبئس القرار نو ډېر بد ځای دی دا ځای د اوسېدو چې جهنم دی قالو وی بده تابعداران ربنا ای رب زمونږه من قدم لنا چا چې زمونږ ته د عذاب مخکې راوړی دی هذا د عذاب فزده نو ته زیات ورکړه دې لره عذابا عذاب ضعفا فی النار دوچن په اور کې وقالو وی به کافران ما لنا چې څه دي موږ دپاره لا نرا رجالا کنا چې نه وینو موږ په دوزخ کې هغه خلک نعدهم من الاشرار چې موږ شمارل د خرابو خلکو نه مسلمانان به یادوي اتخذناهم سخریا آیا موږ نیولیو هغوی په دنیا کې په خندا سره ام زاغت عنهم الابصار او که اوړېدلي د دوی نه زمونږ سترګې ان ذلک لحق بېشکه دا خبره حق ده تخاصم اهل النار چې جګړه کول د اور والا ده یعنی جهنمیانو په جهنم کې جګړې کوي د یو بل سره صدق الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين یا الله مونږ چې سویل که زمونږ نه څه کمی شوي خدای مونږ ټول معاف کړي یا الله زمونږ د ټول نه درس په خپل دربار کې قبول کړي خدای مونږ ټولو ته پې اجرونه ثوابونه را نصیب کړي یا الله زمونږ د ټولو نه راضي شي خدای زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي یا الله زمونږ د ټولو حامی و ناصر شي یا الله زمونږ د ټولو مددگار شي صلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد و آله وسلم